درمان صاحب یو بل کلام تاسو ته وړاندې کوم. ارشاد جی. وی هغه د مسکای شوه حکم ورکه چې سپرلی دې شي. هغه د مسکای شوه حکم ورکه چې سپرلی دې شي. ویکه څوک مین د ګلالۍ د زړه لالی دې شي. غاړه سپوږمۍ ورکړه د کنډو چینار ته خوله په خوله. غاړه سپوږمۍ ورکړه د کنډو چینار ته خوله په خوله. علم سیدل زړونه که څوک وینو لیونی دې شي. ډېره مننه. څوک خدا کافره خاموشي په شونډو ماته کوي. مبشر صاحب څوک خدا کافره خاموشي په شونډو ماته کوي. چغه دي چې خیر که چغه نه وي اسویلی دې شي. لاس د پښتنې تر سور پړونې رسېدلی دی. لاس د پښتنې تر سور پړونې رسېدلی دی. اوس په عجب خان کې که پښتو وي نو ژوندی دې شي. لاس د پښتنې تر سور پړونې رسېدلی دی. اوس په عجب خان کې که پښتو وي نو ژوندی دې شي. دا بچی که داغ وي په پښتو نو خدایه مړ ښه دی. دا بچی که داغ وي په پښتو نو خدایه مړ ښه دی. دا که باچا خان سبا جوړیږي نو زلمی دې شي. ما ته وایي موټي کې به څه شی ما پټ کړی وي. ما ته وایي موټي کې به څه شی ما پټ کړی وي. ما ویل لوبې مه کوه دا سوک ته کابلی به شي. ما ته وایي موټي کې به څه شی ما پټ کړی وي. ما ویل لوبې مه کوه دا سوک ته کابلی به شي. خوب مې نن لیدو چې باچا خان قبر نه وته دی. خوب مې نن لیدو چې باچا خان قبر نه وته دی. ورشه قیوم خان ماما لږ پوی که چې سړی دی شي. خوب مې نن لیدو چې باچا خان قبر نه وته دی. ورشه قیوم خان ماما لږ پوی که چې سړی دی شي. ما قلم ته لاس کو بدماشان شول راته ټول خلک. ما قلم ته لاس کو بدماشان شول راته ټول خلک. اوس مې زړه ته راغله چې ټوپک ښه دی کالی دی شي. ما قلم ته لاس کو بدماشان شول راته ټول خلک. اوس مې زړه ته راغله چې ټوپک ښه دی کالی دی شي. او دا جنډې خو نښې د تضاد دي که مو خوښه وي. دا جنډې خو نښې د تضاد دي که مو خوښه وي. ټولې به پیوند کو او د یو امت پټ کېدی شي. ډېره مننه جي. وایي دا جنډې خو نښې د تضاد دي که مو خوښه وي. ټولې به پیوند کړو او د یو امت پټ کېدی شي. زار شم مورې تل به دې ویل منظره رستو ځه. زار شم مورې تل به دې ویل منظره رستو ځه. زار شمه چې جنګ دی نو اوس وایي چې ډومبی دې شي. زار شم مورې تل به دې ویل منظره رستو ځه. زار شمه چې جنګ دی نو اوس وایي چې ډومبی دې شي. ډېره مننه جي. ډېره مننه جي. ډېره مننه جي. وایي د غرو توتیان یو دا سپرلي چاته سمسور نه پرېږدو. د غره توتیان یو دا سپرلي چاته سمسور نه پرېږدو. مونږ د پیرس په ښار همدا د چینو شور نه پرېږدو. مونږ کې یو کار دی مونږ په کور کې یو بل ډېر بد شي. مونږ کې یو کار دی مونږ په کور کې یو بل ډېر بد شي. مونږ کې یو کار دی مونږ بهر خلکو ته رور نه پرېږدو. مونږ کې یو کار دی مونږ په کور کې یو بل ډېر بد شي. مونږ کې یو کار دی مونږ بهر خلکو ته رور نه پرېږدو. ډېره مننه جي. او مونږ د زخمونو ذکر یار سره هم نه دی کړی. مونږ د زخمونو ذکر یار سره هم نه دی کړی. مونږ په خپل ځان احسان د سترګو د ټکور نه پرېږدو. ډېره مننه جي. مونږ د زخمونو ذکر یار سره هم نه دی کړی. مونږ په خپل ځان احسان د سترګو د ټکور نه پرېږدو. تاسو که سوله کوئ مونږ سره به داسې کوئ. تاسو که سوله کوئ مونږ سره به داسې کوئ. مونږ په کور ناسته د سورۍ دپاره خور نه پرېږدو. تاسو که سوله کوئ مونږ سره به یې داسې کوئ. مونږ په کور ناسته د سورۍ دپاره خور نه پرېږدو. چې ځې نو ځان سره خپل مات بنګړي راټول کا او ځه. چې ځې نو ځان سره خپل مات بنګړي راټول کا او ځه. دې ته به جاړو نو خپل ځان ته هسې اور نه پرېږدو. ډېره مننه چې ځې نو ځان سره خپل مات بنګړي راټول کا او ځه. دې ته به جاړو نو خپل ځان ته هسې اور نه پرېږدو. تا مخ څرګند کړو او ما سا درکړه لوګی شوم درنه. تا مخ څرګند کړو او ما سا درکړه لوګی شوم درنه. دا خاصیت به مې منې چې د چا پور نه پرېږدو. ډېره مننه چې تا مخ څرګند کړو او ما سا درکړه لوګی شوم درنه. دا خاصیت به مې منې چې د چا پور نه پرېږدو. دا پېښور دی سمه ګرځه ګنې کور کې کښېنه.
دا پیښور دی سمه ګرځه ګنې کور کې کېنه موږ پیښور کې خفه کېږه ما لاهور نه پرېږدو دا پیښور دی سمه ګرځه ګنې کور کې کېنه موږ پیښور کې خفه کېږه ما لاهور نه پرېږدو مین پې دومره یو والله که پیمایش یې وکړي مین پې دومره یو والله که پیمایش یې وکړي خپلې درخو ته موږ جنت پرېږدو خو مور نه پرېږدو مین پې دومره یو والله که پیمایش یې وکړي خپلې درخو ته موږ جنت پرېږدو خو مور نه پرېږدو مړه درکوي خو جامې خو چې زمون خرڅ شي مړه درکوي خو جامې خو چې زمون خرڅ شي ورشه ورلډ بینک والا ته ووایه چې کور نه پرېږدو مړه درکوي خو جامې خو چې زمون خرڅ شي ورشه ورلډ بینک والا ته ووایه چې کور نه پرېږدو چې جاډېدمه د کابل نه چا پچغه ووي چې جاډېدمه د کابل نه چا پچغه ووي منظره غم مه کوه داسې نسکور نه پرېږدو ډېره مننه جي ډېره مهرباني الله مو ښه ساته درمان صاحب ډېره مننه جي الله مو ښه ساته ډېره زیاته مننه دغه تاسو واورېدو امام علي شاه منظر صاحب ډېره زیاته مننه یې کوو امید لرو چې دغه ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي او تاسو په خپلو دعاګانو کې مونږ او منظر صاحب خامخا ضرور مه هېروئ او الله دې وکړي چې ډېر عمر راته ژوندی او چې دغسې خوندونه ترې مونږ او تاسو واخلو والسلام ډېره زیاته مننه